السلام علیکم کمال خان. وعلیکم السلام. کمال خان نن تا ته ملګري راغلي وو او ته ډېر پریشانه وې، الله دې نه کوي، ولې څه وجه وه؟ بس نو یاره زندګي ده، دا پریشانیانې او ټینشن خو پکې راځي. برحال ما د نن یو څه زاړه یادونه په ذهن راغله، دغې وجې نه ما ته نه دنیا خوند راکوي، نه یاران خوند راکوي، نه کاروبار روزګار یو شی هم خوند نه راکوي. لکه څنګه؟ دا وجه داسې وه، وروره ما سکول ویلی، ښه نو په سکول کې ما سره یو جینۍ وه. صحیح. نو قربان دې سم ورور د جینۍ ما او هغه یو کلاس کې سکول ویلی. ښه نو بس داسې خبرې مې سره کولې، خبرې نه ګپ شپ شوه، انډیوالي شوه، مطلب یارانه شوه. استه استه مینه شوه ورسره. صحیح. نو چې مینه مې ورسره وکړه، کال یو نیم کال ما دا په همدغه سکول کې وو. صحیح. نو پته ټولو ته وه، خو چا اعتراض نه و. صحیح. حالانکې جلکۍ مور پلار ټولو ته پته وه. صحیح. نو چې زمونږ کور والا ته پته وچلېده، نو ما ولې پته خو هسې هم وچلېده. ما ورته ویلې چې زه هلته رشته ور ولېږئ، دا جینۍ ما له راکړي. نو برحال چې دا خبر ما پلار له وکړه، هغه زه راونیولم، ویوالم، سر یې م راباندې ګنجه کړو، ډېر زیات خفه شوم. دا څه وایي؟ نو وروره قربان دې شم، پلار مې رشتې نه انکار وکړو، هغه نه بعد زه نشې باندې واوښتم. ستا پلار انکار وکړو که جینۍ پلار انکار؟ دا ما پلار انکار وکړو، جینۍ مور او پلار راضي وو. ښه. نو وروره زه نشې باندې واوښتم. دا مونږ کارخانه ده، بیا الحمدلله خپل ورور بېرته راوستم، کار ته کېنولم. خو زه د هغې جینۍ په عشق کې دونه لیونی شوی یم چې ما ته نه دنیا خوند راکوي، نه ځان نه جهان یو شی هم خوند نه راکوي. او هغه جینۍ ما فورن په لاره کې ولیده چې هغه نه بعد زه بیا لکه لیونی د شوم. ما د خپل زاړه یادونه ډېر ما ته یادېږي. نو دا کسان د څه په باره کې راغلي؟ جی څنګه؟ دا کسان د څه په باره کې راغلي تا څنګه؟ دا ما د دې پار راغلي وو چې سبا اتوار ده، راځه لاړ به شو، ځان مان به جوړ کړو، شوپینګ به وکړو، سبا به لاړ شو چکر ته. ما ورته ویلې ما ته خوند نه راکوي، بس دا زما ځای، ما ته چکر هم ده، بس زه خپل زاړه یادونه کې ناست یم، ما ته څوک خوند نه راکوي. ښه جي، دا ټوله وجه دا وه؟ او جی بس زما ټول وروڼو ته دا درخواست ده، زما وروڼو چې جلکیګانو نه لرې اوسېږئ. او برحال ګوره دا عشق چې دا مخکې ما ویلې خالي په شاعریانو کې ده، ما دا نه منله چې دا حقیقت کې وو. خو چې کله په ما باندې خپله راغله، ما وکړه، ما ومنله چې دا په حقیقت